هندوستان په آرام سمندر کې د لویدیځ یو له نږدې متحدینو څخه دی. په اوکراین کې یې لا تر اوسه د روسیې د پوځي یرغل غندنه نه ده کړې او خپل دغه سیاست ته یې دوام ورکړی دی. د هندوستان د دغه موقف تر شا دلیل د دهلي او مسکو ترمنځ اوږده او تاریخي دوستي بلل کیږي. په سیمه کې د هند ګاونډیان چې ورسره ښې اړیکې نه لري، د جنوبي اسیا دغه د زیات نفوس لرونکي هیواد اړ کوي چې د روسیې او غرب سره خپلې اړیکې بیلانس کړي. هندوستان تر ټولو لوی ګواښ بیا د چین لخوا احساسوي. د هند هغه ګاونډی چې څو ځله یې پر پوله ورسره شخړې کړي او هڅه کوي چې پر ګاونډیو نفوذ ولري. په ورته وخت کې روسیه د هند لپاره د وسلو تر ټولو ستر عرضه کوونکی هیواد هم دی. دهلي په وار وار ډیپلوماسي او خبرو ته پر ورګرځېدو ټینګار کړی دی. موږ ډېر روښانه موقف درلود. زما لومړی وزیر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر څنګ ولاړو او ویې ویل چې موږ باور نه لرو چې دا د جګړې دوره ده. موږ غواړو چې دې جګړې ته د پای ټکی کېږدو، خو موږ باور لرو چې هره شخړه په پای کې په یو ډول نه یو ډول سره پای ته رسیږي. پوهیږئ، خلک میز ته راځي او خبرې کوي. په دې توګه شخړې پای ته رسیږي. زما په نظر تاسو کولی شئ د جګړې په ډګر کې د شخړې پرېکړه هم وکړئ، خو موږ فکر نه کوو چې دا شخړه به د جګړې په ډګر کې فیصله شي. د دې ټولو سربیره د اوکراین په شخړه کې د هند بې طرفۍ دغه هیواد ته اقتصادي ګټې هم لرلې دي. پر اوکراین د روسیې تر پوځي یرغل وروسته هند چې پخوا یې له روسیې اصلا خام تیل نه رانیول، اوس د روسي نفتو یو له سترو واردونکو څخه شمیرل کیږي. امریکایي چارواکو هم په ښکاره ډول پر هند د خپلو دغو دریځونو له کبله انتقاد نه دی کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هند صدر اعظم نریندرا مودي ته د هند پاسفیک په سیمه کې د یو قوي متحد او همداراز د چین سره د مقابلې لپاره د یوه باوري ملګري په توګه ګوري. دا وضعیت اوکراین خفه کوي، هغه جګړه ځپلی هیواد چې له هند څخه د ښکاره ملاتړ غوښتنه کوي. داسې یوه موضوع چې له غرب او روسیې سره د هندوستان د اړیکو د توازن ساتلو لپاره به یوه ازموینه وي.